د امید زنځیر په نامه یوې روغتیایي موسسې د کونړ له ولایتي روغتون سره د 114 قلمه بېلابېلو طبي درملو مرسته وکړه. د دغه موسسې استازي وویل د اسداباد له ولایتي روغتون سره په نورو برخو کې هم همکاري لري او خپلې مرستې به ورسره جاري وساتي. دوا په باره کې نو موږ د ډونرانو سره بیا هم په ارتباط کې د ریاست صحت عامې د دې دوا نه وروسته هم موږ کوشش کوو چې دې ته ادامه ورکړو او دا به دوی ګوري چې کوم شی دلته ضرورت زیاتېږي هغه به موږ هغوی سره شریکوو تر څو دې ته ادامه ورکړو. دا هغه درمل دي چې په روغتون کې په نورمال ډول باندې استعمالیږي او ډېر ښه باکیفیته درمل دلته راغلي دي چې انشاءالله د مریضانو مشکل به ورباندې نور هم حل شي. او زنجیر امید نه یوازې په دې برخه کې زموږ سره همکاري کړې، هغې کله موږ چې کوم ناروغان چې دلته یې درملنه مشکل شي وخت په وخت باندې موږ د هغې سره په رابطه کې او هغې زموږ ناروغان هلته قبلوي او ښه علاج یې کوي. بل پلو کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي تل یې هڅه کړې چې خپلو خلکو ته د درملنې په برخه کې ښې اسانتیاوې رامنځته او مؤسسات یې هڅولي چې د طبي درملو او وسایلو مرستې ورسره ترسره کړي. د عامې روغتیا ریاست د امید زنجیر د موسسې د دوامداره همکاریو څخه مننه کوي او په آینده کې هم د کونړ د ولسونو لپاره د معیاري خدماتو د عرضې په برخه کې د دغه شان همکاریو هیله لري. د یادولو وړ ده له هغه مهاله چې د کونړ یو شمېر سیمې زورورې زلزلې وځپلې له اسداباد ولایتي روغتون سره د مرستو لړۍ ډیره شوې ده.